محترم حاضرینو، د جمعې مبارک ورځ ده او غالباً د روژې مبارکې آخرنۍ جمعه معلومیږي. د دې مبارکې ورځې ډیر زیات قدر کول، د دې په هره لمحه او غړي کې د الله تعالی طرف ته متوجه کېدل او دا ورځ په عبادت کې تیرول او دا ورځ په نیکو اذکارو کې تیرول او د الله تعالی څخه د خپل ګناهونو مغفرت غوښتل او بخښنه غوښتل او د یو پښیمانه انسان په شکل کې د الله تعالی دربار ته ورتلل او په ډېر عاجزي سره د خپل ځان د جهنم څخه د آزادۍ بندوبست او فکر کول چې دې ورځو کې د الله تعالی د طرفه د انسان د پاره د آزادۍ پروانه راسي او دې مبارک ورځو کې د انسان د آزادۍ د جهنم څخه نصیب سي. اسی خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ورځو متعلق سلور خبرې چې سلور خبرې به سړی په کثرت سره کوي او ډېرې زیاتې به کوي. د ټولو څخه مخکینی به سړی په ژبه سره د لا اله الا الله ذکر ډېر کوي او دغه رقم په ژبه سره به سړی استغفار او د ګناه مغفرت ډېر غواړي او په زړه کې به انسان د الله تعالی پر ګناهونو د الله پر نافرمانیو چې څومره بد اعمال ځینې سوي دي پر هغې باندې به پښیماني ډېره ښکاره کوي او په ډېر لوی امید سره او الله تعالی ته په ډېره لویه تمه سره به د الله تعالی څخه د الله تعالی د جنت او د جنت د نعمتونو غوښتنه کوي او څلرم به د ډېر بیرې په حالت کې او د خوف په حالت کې به د الله تعالی څخه د الله تعالی د جهنم او د قیدخانې څخه د آزادۍ فکر لري. نو په ژبه سره ذکر ډېر کول او په زړه کې پر ګناهونو پښیماني کول او د امید او د تمې په شکل باندې جنت غوښتل او د خوف او د بیرې په شکل د جهنم څخه ازادي طلبول. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دې ورځو کې به سړی دا کارونه ډېر په کثرت کوي. دې کارو کې دا څلرمه خبره چې انسان به په دې ورځ کې د جهنم څخه د آزادۍ طلب کوي، دا ډیره اهمه خبره ده او دا ډیره قابله د توجه خبره ده. په دې وجه باندې هم ډیره اهمه ده او په دې وجه هم ډیره قابله د توجه ده چې زموږ دې طرف ته بالکل فکر نسته، زموږ سره د دې خبرو احساس نسته چې یا جهنم دی څنګه او جهنم نوم دی د کم ځای او د جهنم څخه ازادي خلک غواړي څنګه. جهنم دا د یو ډیر خوفناک ځای نوم دی. جهنم د الله تعالی د ډېرې بدترین قیدخانې نوم دی او جهنم د الله تعالی ډېره لویه تعذیب خانه ځای دی چې هغې کې الله تعالی خپلو مجرمانو ته عذاب ورکوي او هغې کې الله تعالی خپل مجرمان په قید او په تعذیبونو کې ساتي. زموږ او ستاسو زندگی د دنیا په کارونو کې مصروفه او موږ او تاسو د دنیا په کارونو او د دنیا په مصروفیاتو کې سهار او ماښام داسې لګیا انسانان یو چې نه د جهنم فکر راسره سته، نه د عذاب د قبر فکر راسره سته، نه د آخرت فکر راسره سته، نه د الله تعالی حضور ته د حساب و کتاب د پیښولو فکر سته. زندگی په ګناه کې روانه ده، زندگی په نافرمانی کې روانه ده، نه د هغې د توبې فکر راسره پیدا کېږي، نه د هغې د معافۍ غوښتلو فکر راسره پیدا کېږي. که زه دا خبره وکم چې په لوی لاس باندې په زور باندې په زبردستی باندې ځان جهنم ته رسو او د الله تعالی قیدخانې ته ورلویږو او د الله تعالی د قیدخانې ځان مجرمان جوړو، لا به غالبا زما د خبره کې ډېره مبالغه نه وي. نو زه ستاسو حضور ته د جهنم لږ مذاکره یږدم او په دې وجه باندې هم دا مذاکره اهمه بولم چې دا د جمعې مبارکه ورځ د آخرنۍ جمعه ده او نن د روژه مات پر وخت باندې چې الله تعالی څومره انسانان د جهنم غوندې قیدخانې څخه آزادوي، د هغې شمار او حساب دومره زیات دی لکه څومره انسانان چې د روژې د اوله سره در دې اوس آزاد شوي چې په ټوله روژه کې پر ټولو روژه ماتو باندې څومره انسانان الله تعالی د جهنم څخه آزاد کو. نن د روژه مات پر وخت باندې د هغې په پرتله د هغې سره برابر د هغې په مقابله کې انسانان یوازې په نن مازدیګر کې آزادوي. هسې نه چې روژه تېره سوه، د رحمت عشره تېره سوه، د مغفرت عشره تېره سوه،
او د جهنم څخه د ازادۍ عشره تیره سوه او زما او ستا ازادي د جهنم څخه نه وسي او زما او ستا د ګناهونو څخه مغفرت ونسي. نو ما مخکم دا خبره بار بار راګرځولې ده چې په خدای قسم بیا خو د معاشرې هغه بدبخته انسانان، هغه کم قسمته انسانان د معاشرې ماوته بلل کیږي. نو زه ستاسو حضور ته د جهنم یو څه مذاکره کوم او بیا د هغې څخه د ازادۍ طریقه بیانوم. هر سړی عاقل دی، بالغ دی، هر سړی سره د خپل ځان د ګټې او د نقصان علم دی او هر سړی په خپله ګټه او نقصان باندې پوه دی چې کم چاته په کم شکل باندې آسان وي په هغې شکل باندې د جهنم څخه د ځان ازادي غوښتل، د جهنم څخه د خپلو بچانو ازادي غوښتل او د جهنم څخه د خپلو قریبانو او دوستانو ازادول. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روایاتو باندې سړی نظر ولري، د روایاتو څخه معلومیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی. حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام څخه پیغمبر علیه السلام پوښتنه کوي چې جبرائیل څنګه د کوم ځای سره راغلی؟ هغې ورته د الله رسوله د جهنمونو پر سر باندې داسې په منظره باندې راغلم، درتا پورې راورسېدم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جبرائیل د جهنم لږ معلومات راکړه، جهنم څنګه ځای و، د الله تعالی څنګه عذاب خانه د الله تعالی په هغې کې د بندګانو دپاره کوم قسم عذابونه تیار کړي دي، د هغې د عذاب هغه اندازه لږ زما دماغ کې راکړئ چې د الله تعالی د عذاب به څومره اندازه وي. حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل د الله رسوله چې الله تعالی کله جهنم پیدا کوي نو جهنم کې د ګرمایۍ په خاطر الله تعالی اور بل کوي چې ګرم سي. زر کاله مسلسل هغې اور بل او د زر کاله بلېدو څخه وروسته د هغې رنګ سروس، لیکن دوباره بیا الله تعالی زر کاله مسلسل د ګرمایۍ په خاطر هغه اور وچلاوی چې د هغې رنګ تک ژړ او دریم ځل بیا الله تعالی زر کاله مسلسل هغه اور بل کوي په دې خاطر باندې چې د هغې رنګ اوس تک تور دی، د هغې لمبې تکې تورې دي، د هغې سکروټې تکې تورې دي او د هغې ټوله حالات د تاریکې شپې په شان باندې دي. ورته د الله رسوله اوس د هغې په لمبو کې یوه ذره کمی نه راځي، د هغې په ګرمایي کې یوه ذره کمی نه راځي، د هغې په سکروټو کې یوه ذره سړوالی نه راځي. د جهنم د ګرمایي اندازه سړي ته د دې سم لګېږي چې کله الله تعالی حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راوستی نو الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام ته وایي جهنم ته ورسه چې د جهنم کومه مالک فرشته ده چې هغې د جهنم پر سر باندې مقرره ده، د مالک فرشتې څه د جهنم څخه یو څه اور راوه چې حضرت آدم علیه السلام دنیا کې د خپل ځان پخلی او بندوبست ورباندې کوي. حضرت جبرائیل علیه السلام چې کله جهنم له راغلی نو بیا د مالک فرشتې څه د اور غوښتنه کوي چې لږ اور راله راو. مالک فرشته ورته وایي د جهنم اور څه کوي؟ نو دا ورته وایي د جهنم اور د دې دپاره چې دنیا کې حضرت آدم علیه السلام پر دې باندې پخلی وکړي. هغه مالک فرشته ورته وایي جبرائیله ته به څومره اور دې دنیا ته وړې؟ نو هغه ورته وایي د یوې وچې خورما مقدار اور به وړم، د یوې چوارې مقدار اور به وړم. هغه مالک فرشته حضرت جبرائیل علیه السلام ته وایي ورته زما دې د الله په عزت و جلال قسمې که د یوې چوارې اور د جهنم د دنیا ته ورښکاره سي بیا خو به د دنیا اوه اسمانه اوه مځکې ټوله ویلې او په تورو اوبو به بدل سي. بیا به حضرت آدم علیه السلام د مځکې باندې ګزاره څنګه کوي؟ حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي د دې څه یو څه کمه اندازه اور راکړه. هغه مالک فرشته ورته وایي کمه اندازه به څومره وړې؟ ورته د یوې خورما د مندکې مقدار اور راکړه چې دنیا ته یوسم آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام اولاد پر هغې باندې خپله ګزاره روانه کړي. هغه مالک فرشته بیا قسم ورته خوري که ته د خورما د مندکې مقدار اور دې دنیا ته ورښکاره کې بیا چې د دنیا څومره زندګي ده په دې ټوله زندګي کې به د اسمانه څه یو څاڅکی اوبه راتو نه سي، په دې ټوله زندګي کې به د مځکې څه یوه خاشه سرسبزه راپورته نه سي. آخر حضرت جبرائیل علیه السلام عرض د الله تعالی حضور کې یا الله څومره اور یوسم؟ الله تعالی ورته وایي د جهنم څخه یوه ذره اور راواخ. حضرت جبرائیل علیه السلام یوه ذره اور اخي او بیا د سړوالي په خاطر باندې د دنیا په یو عظیم سمندر کې 80 واره غوټه کوي.
د 80 واره غوټه کېدو سه وروسته بیا راوړي او د دنیا پر یو ډېر لوی غره باندې ایږدي. هغې غر د هغې اور د ګرمایۍ په خاطر باندې ویلیس. هغې غره د هغې اور د 1 ذرې د ګرمایۍ برداشت نه راوړی. د هغې دودونه ځله پورته سو. هغه دودونه یا په ډبرو باندې ننواتو چې نن د کولې په شکل معلومیږي، یا هغه دودونه نن په لرګیو باندې ننواتو، یا هغه دودونه په اوسپنو باندې ننواتو. د هغې ذرې برداشت د دنیا نسو راوړلی، د غره نسو راوړلی، د مځکو اسمانونو نسو راوړلی. هغه ذره دوباره جهنم له ولاړه. نن چې زموږ او ستاسو په کورونو کې کوم اور بلیږي چې پر هغې اور باندې هر څه کېږي چې هغې موږ او تاسو یوه ذره برداشتولی نسو، د هغې پر ګرمایي باندې یوه ذره صبر کولی نسو. دا په حقیقت کې د جهنم د هغې اور دود دی چې کوم اور الله تعالی د آدم علیه السلام دا ضرورت دپاره راښکاره کړی او بیا ورته جهنم ته ولاړی او د هغې دود ما او تا ته راپاته دی. نن زما او ستا په کور کې ضروریات پر هغې دود باندې پوره کېږي. نن د هغې دود په کوم شان ګرمایي ده چې کله ډبره ور باندې کښېږدي هغه ډبره په احاقو بدلوي، چې کله اوسپنه ورته کښېږدي په هغې باندې اوسپنه ویلیږي او پر هغې باندې داسې حالات او داسې د ګرمایي تصورات او حالات دي چې د انسان د برداشت او د انسان د صبر او د استعداد څخه وتلي. نو چې کله د دې ګرمایي په دې شکل باندې ده، نو چې کوم اور د جهنم په خپله اور دی او په جهنم کې الله تعالی د مجرمانو دپاره د قیدخانې په شکل باندې برابر کړی دی، ستاسو څه ګمان دی د هغې اور به کوم حالت دی؟ دا څه د مسخرو خبرې نه دي، دا څه د نقلو خبرې نه دي، او دا څه د میلو تماشو خبرې نه دي. زموږ پر دې باندې ایمان دی، زموږ پر دې باندې عقیده ده چې کم جهنمونه دي او د جهنم عذابونه دي، چې کم جنتونه دي او د جنت نعمتونه دي، دا برحق دي. پر دې موږ عقیده لرو. چې کم څوک پر دې باندې عقیده نه لري، په هغې کې ایمان نه معلومیږي. او چې د الله تعالی قرآن کریم کې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې د جهنم کم حالات لیکلي دي او د جهنم کم عذابونه او د جنتو نعمتونه دي، د دې متعلق دا زموږ عقیده ده چې دا ټوله برحق دي او دا ټولې رښتونې دي او د دې حالاتو سره انسانان مخامخ کېدونکي دي. په یو روایت کې راځي چې د جهنم د ټولو سپک عذاب چاته ورکول کېږي. یو سړی به د قیامت په میدان کې د حساب و کتاب په دورانیه کې پر لګرځي. جهنم ته نه دی ورغلی، په جهنم کې دننه نه دی، صرف د قیامت په میدان کې ګرځي. د جهنم څخه به 2 چمپلان 2 چوټې راویستل سي او هغه چمپلان او چوټې به دې سړي ته ور په پښو سي. نور نه دی په جهنم کې دی، نه پښې په جهنم کې دی، نه بدن په جهنم کې دی، صرف دی ګرځي د قیامت په میدان کې. لیکن د ده په پښو باندې د جهنم 2 چوټې سي. د هغې چوټو د ده پر دې جسم او بدن باندې دا اثر وي چې بیا د هغې د ګرمایۍ په خاطر د ده مازغه په دې کوپړۍ کې داسې خوټ کېږي چې در څنګ ټوله ملګري د هغې خوټکارې اوري. بیا د ده چې دا کمې 2 زامې دي دا مکمله سکروټه وي، د ده د خولې څخه چې کومه ساه راوځي دا مکمله لمبه راوځي، او د ده د بدن د ټولو اندامو څخه او د ده د بدن د لاندې حصو څخه او د ده د بدن د دې ګوتو د جوړو څخه د اور لمبې سره وځي او دی د قیامت په میدان کې بې ارامه کړیږي او د ده به دا ګمان چې په ټوله جهنم کې ماته در ټولو لوی عذاب دی. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د دې سړي عذاب په جهنم کې د ټولو څخه کمزوری عذاب بلل کېږي، ځکه چې دا سړی نه په جهنم کې دی، نه پښې په جهنم کې دی، نه بدن په جهنم کې دی، صرف د جهنم یو 2 چمپلانې دي او 2 چوټې دي الله تعالی د تور په پښو کړي دي. ستاسو خیال دا دی چې د جهنم د 2 چوټو د سړي پر زندگی دغه اثر راځي چې د کم چا 2 پښې په جهنم کې د هغې به څه حالت دي، چې د کم چا نیم بدن په جهنم کې د هغې به څه زندگی، چې د کم چا په زرونو کلونو زندگی ټوله په جهنم او د جهنم په اورو کې تیریږي، د هغې به د ګرمایۍ او د تعذیب او د عذابونو کم کیفیات دي. و چاته ورکول کېږي دغه عذاب چې دا د جهنم د ټولو څخه کم عذاب دی؟ هر هغه نارینه مسلمان یا په لمانځه کې یا د لمانځه څخه د باندې یا په کور کې یا په بازار کې یا په دفتر کې یا په دکانداري او تجارت کې
چې هغې د خپلې 2 پیسې در دې بجلکو لاندې د پیشن په نیت باندې کښته کوي چې په دې باندې زه ښه ایسېږم، دا خو پیشن دی، او د خپل خیال ورتوب په خاطر باندې او د خپلې ښې ځوانۍ په خاطر باندې دی د لاپروایۍ په شکل د پیسې در دې بجلکو کښته په زړېږي، د دغه پیسو سزا الله تعالی په جهنم کې ودې سړي ته په دغه شکل ورکړي. لکه غالبا د بخاري شریف حدیث دی چې د دې سړي د پښې به د بجلکو پورې بیا مکملې په جهنم کې اوسېږي. او ما مخکې دا د بخاري شریف حدیث دی. زموږ عقیده دا ده چې د بخاري شریف ټول احادیث صحیح دي او پر هغې باندې زموږ ایمان او یقین دی. نو آخر به د دنیا د حالاتو په خاطر، د دنیا د لاپروایي او د غفلت په خاطر به څو در څو سړی دی جهنم ته ځان تیاروي. چې د کم سړی په پښو باندې د جهنم 2 چپلۍ راسي، د هغې د سر مازغه په دې شکل باندې خوټ کېږي چې ټوله جهنمیان د هغې ټکهارې اوري او د قیامت انسانان د هغې خوټکهارې اوري. نو ما درته وی چې د کم چا بدن په جهنم کې راسي، پښې په جهنم کې راسي، زنګنونه په جهنم کې راسي او د بدن ټوله اندامونه په جهنم کې راسي، د هغې کم نصیبه زندگی به بیا په کم شال باندې تېرېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی د جنتونو سیر ورکې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر جنتو باندې وګرځېدی او د دې سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جهنمونو سیر هم کړی دی او پیغمبر علیه السلام د جهنم پر عذابو باندې ګرځېدلی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل امت د جهنم د عذابو سره په ډېره زیاته تاکیده طریقه، په ډېره کلکه طریقه او په ډېره ټینګه طریقه باندې پیغمبر علیه السلام خپل امت د جهنم د حالاتو سره منع کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زما او ستاسو عجیبه مثال دی لکه یو سړی چې بل څوک در غاړه ونسي، در لاسې ونسي او د جهنم سې راکشوي او د جهنم سې راګرځوي او د هغې دپاره ستړیا برداشي او په هغې باندې اخته دی، لیکن هغه بدنصیبه لاس کشوي، هغه بدنصیبه ټالۍ وایي، هغه بدنصیبه کوشش او محنت کوي او ځان خلاصوي او په منډه باندې ورزغلي ځان په جهنم کې اچي. پیغمبر علیه السلام وایي زه تاسو د په ډېر محنت د جهنم راګرځوم، لیکن ای کم نصیبو تاسو په منډه باندې ورزغلی ځان په جهنم کې اچوئ. د جهنم څخه د پیغمبر علیه السلام د راګرځولو مقصد څه دی؟ د هغې د راګرځولو مقصد دا دی چې پیغمبر علیه السلام موږ ته ټول هغه اعمال ږدي مخته چې سړی دا ګناه ده او دا نافرمانی ده او دا ناروا ده او د دې ګناه او د نافرمانۍ په خاطر باندې ته د جهنم سره مخامخ کېږي. نو د دې ګناه سزا کتل، د دې نافرمانۍ سزا کتل، د دې ناروا سزا کتل. لیکن زه نه په دې پوهېږم چې ګناه ده، نه په دې پوهېږم چې ناروا ده، نه د ګناه فکر سره دی، نه د ناروا فکر سره دی، نه د الله تعالی د نافرمانۍ فکر سره دی، نه د کبیرې فکر سره دی، نه د صغیرې فکر. کله کله د دوستانو په خاطر چې زما محفل مادې ته مجبوره کوي، کله د تربرګلوۍ په خاطر چې زما قرابت تربرګلوي مادې ته مجبوره کوي، او کله کله خو د کور د بچانو د زنانو په تقاضا باندې چې دا مادې ته مجبوره کوي، او کله د دنیا د غلطو محفلو او د دنیا د غلطو مجلسو په خاطر باندې هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خبرو مننه نه کوم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه لاس کشوم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه ځان خلاصوم او په ډېر محنت او په ډېر کوشش باندې د جهنم کندو ته ځان رسوم. نو په دې خاطر باندې سړی جهنم ته ځان رسوي. حضرت عمر رضی الله عنه د یو چا څخه د حنف بن قیس څخه پوښتنه کوي، ورته د دنیا نادان څوک دی، د دنیا ډېر بې عقل انسان څوک دی؟ هغه ورته د دنیا نادان دا دی چې د دنیا د معمولی عزت په خاطر، د دنیا د معمولی راحت په خاطر، د دنیا د معمولی لذت او خوند په خاطر د آخرت هغه ابدي نعمتونه، هغه ابدي جنتونه، هغه ابدي راحتونه د هغې څخه محروم و بې نصیبه پاته سي. د دنیا د معمولی خوند په خاطر، د دنیا د معمولی لذت په خاطر، د دنیا د معمولی مشرتو په خاطر د جهنم هغه زیاتو سختو، هغه ستړو او هغه حالاتو، هغه عذابونو ته ځان تیار کړي. ورته دا د دنیا ډېر بېوقوف دی او دا د دنیا ډېر نادان دی. حضرت عمر رضی الله عنه احنف ابن قیس ته وایي ډېر احمق بیا څوک دی چې د دې سم ډېر بې عقل، هغه د بې عقلۍ په انتها کې. هغه ورته ډېر احمق بیا هغه څوک دی چې د بل چا په خاطر خپل آخرت تباه کړي.
دا زما تربور دی، زما مشر دی، زه ځکه په موبایل کې تصویرونه ګرځوم، زه د ده په تصویرو باندې فخر کوم. دا زما تربور دی، زما مشر دی، زه د ده دپاره پر کلو باندې ګرځم، که دی روا کوي که نه روا کوي، زه د ده دپاره محنت کوم، زه د ده دپاره ووټونه غواړم، زه دی مشر کوم او زه دی عزت ته رسوم او زه دته منصب په لاس ورکوم او زه دی ته لوړ مقام و مرتبې ته رسوم. نو ځکه زه سهار و ماښام ورسره لګیا یم. نو حنف ابن قیس ورته وایي حضرت عمر رضی الله عنه ته چې د دنیا لوی احمق، د دنیا لوی نادان، د دنیا لوی کم عقل بیا دا دی چې د بل د عزت په خاطر، د بل د ګټې په خاطر، د بل د منصب په خاطر، د بل د خوشحالۍ په خاطر خپل آخرت د لاسه ورکړي. در دې نو په دنیا کې بل نادان او بل ناپوه او بل بې عقل نشته. ځکه جهنم دا د الله تعالی عذاب خانه ده او دا د الله تعالی قید خانه ده او الله تعالی د دې ته طرف ته د انسانانو دپاره دا عذاب خانه او قید خانه جوړه کړې ده چې کله د انسانانو زندگی په جهنم کې روان نسی او انسانان د جهنم د حالاتو سره مخامخ سی. ځکه د الله تعالی ترتیب په دنیا کې داسې دی چې کم سړی په دنیا کې نافرمانی وکړي، چې کم سړی زندگی د الله تعالی پر حکم باندې نه کې تیره، چې کم سړی زندگی د الله تعالی پر امر باندې نه کې تیره، بیا خو یو د الله تعالی رحم دی، یو د الله تعالی ضابطه او قانون دی. رحم د الله تعالی شاذ و نادر دی، چا باندې وایي پر چا باندې بنئ. د الله تعالی رحم د څه قانون او قاعدې او د ضابطې پابند نه دی چې خامخا به پر دې سړي رحم یې پر دې بنئ. لیکن یو د الله تعالی ضابطه او قانون دی. د الله تعالی ضابطه او قانون دا دی لکه په دنیا کې هم دا قانون دی چې مجرم کله راسي هغې ته په قیدخانه کې سزا ورکول کیږي. دغه رقم د الله تعالی حضور ته د قیامت میدان ته چې کله مجرم د ګناه سره راسي، د الله ضابطه دا ده چې هغې ته په جهنم کې او په خپله قیدخانه کې هغې ته حبس ورکوي، هغې ته بند ورکوي، هغې ته تعذیب ورکوي، هغې ته سزا ورکوي. چې کله جهنمیان جهنم کې زندگی روان نه کړي، د هغې زندگی ډېره اوږده سي په جهنم کې. نو بیا دوی کله چې د دې تعذیبونو د دې تکلیفونو سره ډېر تنګ راسي، نو جهنمونو کې د دې د ټولو سره نږدې زندگی هغه د ملایکو سره تیریږي. نو بیا هغه جهنمیان ملایکو ته نارې کړي ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. ای ملایکو تاسو خو د خپل رب سره زموږ متعلق یو خبره وغواړئ چې الله تعالی زموږ سره دا یوه ورځ خو د عذاب لږ سپکوالی وکړي، ځکه د عذاب زموږ د برداشت سوتلی عذاب دی. تاسو د الله تعالی څخه غوښتنه وکړئ چې زموږ زندگی په کم جهنم کې ده او زموږ زندگی په کومو عذابو کې ده. نو چې الله تعالی زموږ سره احسان وکړي، کم سے کم یوه ورځ خو د عذاب کې لږ اساني را سره وکړي. او عذاب څنګه عذاب وي چې کمې ګرمې اوبه داخله چشي وسوقو من ماء حمیم، هغه ګرمو اوبو ګرمایي په دې شکل د هغې خلکو د چښلو دپاره تیار دي. پیغمبر علیه السلام وایي که د هغې یوه لوټه د دنیا ته راښکاره سي، د دې دنیا اوه سمندره به د هغې د ګرمایي په خاطر په جوش کې راسي. او په کومو کوټو په کومو ځایو کې چې دوی اوسیږي، که د هغې یوه سکروټه د دنیا ته راښکاره سي، د دنیا اسمانونو مځکې دا به ټوله ویلې سي. او کم هوا سره چې دوی مخامخ دي، که چیرې د هغې هوا د ستنې د سپم مقدار د دنیا ته راښکاره سي او د دنیا کې سره ولاړه سي، د دنیا ټولو انسانیت به کوله او پسکرو باندې بدل سي. نو هلته بیا د ده کم نصیبه اوچښل د دې اوبو دي، هلته بیا د ده کم نصیبه زندگی هغه په دغه کوټو په دا جهنمو کې اوسیږي، هلته بیا د ده حالات د دغه هواو د دغه حالاتو سره مخامخ دي. نو ځکه دی به چیغې کې ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. تاسو د الله تعالی څخه وغواړئ چې الله تعالی دا عذاب یو ورځ خو راباندې کم کړي. هغه ملایکې بس ورته وایي الم تاتکم رسولکم بالبینات. تاسو کې دنیا کې څوک نو راغلي چې د دې حالات یې درته پیش کړي وای؟ ایا تاسو ته د دې ورځې د بیان دپاره انبیا نو راغلي؟ او تاسو ته آسماني کتابونه نو راغلي؟ ایا تاسو ته علما نو راغلي؟ ایا تاسو ته مبلغین نو راغلي چې هغې د دې ورځې د حالاتو سره تاسو آګاه کړي وای؟ نو هغه ورته وایي الم یاتکم نذیر. ایا یو بیرونکي نو درله راغلي چې د دې ورځې څه بیرولي وای؟ دی ورته بلا قد جاءنا النذیر، موږ ته ډېر بیرونکي راغلي وو او فکذبنا، موږ به ډېر ځله هغې خبرو ته د درواغو په نظر باندې کتل. کله به مې درواغ بللې او کله به مې داسې حالات بلل چې هغې به زموږ د زړه سره نه لګېدل. کله به هغه خبرې زموږ پر غوږو باندې راتلې، لیکن موږ به یې بیداره کول نه. نو په دې خاطر زموږ
سپدې کې غفلت سوی دی. نو تاسو د الله تعالی څخه وغواړئ چې زموږ څخه عذاب کم کی. هغه ملائکه به ورته فدعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. تاسو اوس ګمراهان یاست، د ګمراهانو خبره څوک نه اوري، د ګمراهانو فریاد څوک نه اوري، ستاسو خبره ته څوک غوږ نه نسی، ستاسو د فریاد اوریدل والا څوک نه دی. اوس تاسو چې هر څومره چیغې وای، تاسو چې هر څومره نارې وای، نور زندگی بس تاسو اوس په دغه حالاتو کې تیری شي. چې کله د هغې زندگی د ملایکو څخه مایوس او ناامیده سي، نو دویمه ناره هغه دوی د مالک فرشتې پر نامه باندې کوي. مالک هغه فرشته ده چې هغې د جهنمونو پر سر باندې مقرره ده او د ټولو جهنمونو تصرف د هغې په لاس کې دی. هغې ته وایي مالک مالک یا مالک مالک نارې به وي. 40 کاله مسلسل به د دې نارې روانې او 40 کاله مسلسل به هغې پر دې باندې غوږ نه نسي. چې کله د دې د خولې څخه 40 کاله د مالک فرشتې پر نامه باندې چیغه وخیږي، نو 40 کاله بعد به هغه ورته وایي تاسو څه غواړئ؟ دی ورته یا مالک لیقضي علینا ربک، د الله تعالی څه وغواړه چې الله تعالی موږ ته مرګ راکړي. بس په جهنم کې زندگی تیرول، د جهنم عذاب برداشتول او د جهنم حالات برداشتول او په جهنم کې وخت تیرول، دا موږ ته ډېره درنه ده، دا زموږ په قابو کې نه ده، دا زموږ په برداشت کې نه ده. پر دې باندې موږ صبر نشو کولی. ته الله تعالی ته ووایه چې موږ ته رب راکړي، مرګ راکړي. هغه به زه ورته وایي انکم فیه ماکثون، تاسو به نوره زندگی دغسې په ژوند د حالت د ژوند په جهنم کې تیروئ. ولی ولقد جئناکم بالحق، تاسو د حق وینا راغلی وي، تاسو ته حق پیغمبران راغلی وو، تاسو ته حق کتابونه راغلی وو او تاسو ته د حق ویناګانې سوي وي. ولکن اکثرکم للحق کارهون، تاسو د حق څخه منکر واست، تاسو هغه د حق خبرې نه اورېدلې، تاسو هغه د حق خبرو ته توجه نه کوله، نو ستاسو زندگی به نوره دلې تیرې شي. نو دویمه درجه کې دوی د مالک فرشتې پر نامه باندې ډېره چیغه وکړي او د مالک فرشتې د طرف هم دوی ته د مایوسۍ او د ناامیدۍ په لاس باندې هیڅ نور هیڅ نشي ورکړي. او دریمه درجه باندې به دوی د الله تعالی پر نامه باندې ربنا ربنا یا ربنا، او څومره زمانه به نارې کوي. الله تعالی به دوی ته جواب نه ورکړي د دنیا دو چند زندگی چې څومره تیری شي. د حضرت آدم علیه السلام څخه ونیسئ تر دې اوسه پورې د دنیا 7000 کاله سوي دي او دوی چې کومه ناره د الله تعالی پر نامه باندې وي، نو 1400 کاله به دوی ناره وي او 1400 کاله به الله تعالی د دوی طرف ته توجه نه کوي. 1400 کاله بعد به الله تعالی د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې دا کوم نصیبه مخلوق څه غواړي. هغې به ورته وایي چې کله د دوی څخه د دوی د غوښتنې معلومات اوسي، دوی به څه ورته وایي ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. یا الله موږ بدبخته قوم وو، یا الله موږ شقیان قوم وو او موږ کم نصیبه قوم وو، پر موږ باندې بدبختی غالب وله او موږ کم نصیبانو په دنیا کې ستا امر او نهي نه دي پر ځای کړي. یا الله زموږ بدبختی ده، نو موږ ظالمان قوم یو. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. یا الله یو ځل مې دې دنیا ته ورښکاره کا، که چیرې موږ بیا دغسې عمل وکړو نو موږ یقینا ظالمانو بیا مې راوله دې جهنم. نو یا الله موږ بدبختانو چې زموږ څه په دنیا کې څه کېدل او موږ د ځانه سره ډېر ظلمونه وکړو. یا الله یو ځل مې د جهنم څخه وباسه او ته یو ځل د دنیا دیدار په موږ باندې وکړه او د هغې څه وروسته که بیا موږ هغه عمل وکړئ نو فإنا ظالمون، بیا به یقینا موږ ظالمان یو او بیا به موږ د دې مستحقین یو چې په دې جهنم کې به پراته یو. حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه روایت کوي چې الله تعالی به څه ورته وایي، قرآن کریم آیات را نقل کوي، الله به ورته وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون. بس نور ذلیلان او نور ستړي او نور ډېر نقصانیان په دې جهنم کې پرېوځي، ولا تکلمون، زما سره به نوره خبره نه کوي. دا به د الله تعالی د طرفه دوی ته آخرنی کلامي، د دې څه وروسته بیا د دوی د الله تعالی په مابین کې کلام ختم سي. بیا به نه د ملایکې پر نامه باندې چیغه کوی سي، بیا به نه د الله پر نامه چیغه کوی سي، بیا به نه د مالک فرشتې پر نامه باندې چیغه کولی سي. د دې څه وروسته به الله تعالی د جهنم په کوټو باندې ننباسي چې د هغې ټوله فرش د جهنم سکروټه ده، د هغې چت د جهنم سکروټه ده، د هغې دیوال د جهنم سکروټه ده، د هغې دروازه د جهنم سکروټه ده. په دې کوټو باندې چې ننوځو
او دی کې به د دوی زګیروی راپورته کیږي. قرآن کریم وایي لهم فیها زفیر و شهیق، په دې کې به د دوی زفیر و شهیق. زفیر دا قرآني لفظ دی، بی ادبي معاف. چې کله یو حیوان دی د خره په شکل هغې چې کله اواز کوي ناره کوي چې د اوله ابتدای شروع کوي دې ته قرآن کې زفیر وایي، او چې کله هغه اواز ختموي دې ته په قرآن کې شهیق وایي. نو د دې به د زفیر و د شهیق اوازونه د دې کوټو سره وځي، نور به د الله تعالی د طرفه بیا د دوی سره کلام نه وي او دوی به په دې کوټو کې ډېره موده بند پاتې. حضرت قتاده رضی الله عنه به ویل ولی قوم ایا د دې جهنم یو څه فنا لرئ چې د دې جهنم څخه ځان په خلاص کړئ؟ ایا د دې جهنم څخه د برداشت او د صبر یو څه حوصله لرئ چې د دې جهنم پر حالاتو باندې صبر ولرئ یا حوصله ولرئ؟ او کچیرې پناه هم د جهنم څخه نه لرئ او صبر او حوصله هم پر دې جهنم باندې نه لرئ، بیا ای خلکو په خدا قسم ستاسو د پاره د جهنم څخه پناه غوښتل، د جهنم څخه ازادي بلل، د خپل رب څخه معافي غوښتل او په خپل رب سره د جهنم څخه ځان آزادول دا ستاسو د پاره د ټولو څخه اسانه لار ده چې نه د جهنم برداشت کولای سي او نه پر جهنم باندې صبر کولای سي او نه د جهنم زندگی زغملای سي. نه بیا ستاسو د پاره د صبر لار، ستاسو د پاره د الله طرف ته د معافی لار او د پښیمانی لار او د الله د طرفه د جهنم څخه د ازادۍ لار غوښتنه کول دا د ټولو څخه اسان عمل دی. راسه په دې کې زندگی تیر کړئ. نن انسانان ما مخکې درته ویل د معمولی ضروریاتو په خاطر انسانان څه کوي چې کله د 100 روپۍ ګټه پکښي د 10 روپۍ ګټه پکښي، بیا که د ټوله زندگی په جهنم کې تیریږي او د ټوله زندگی د جهنم سره مخامخ کیږي، د هغه جهنم پروا نه لري، د دې 100 روپو خیال او فکر ورسره دی. زه وایم چې دا د انسان کم نصیبي ده، دا د انسان بدبختی ده. که د انسان دا عقیده چې د مرګ بعد جهنم نسته، که د انسان دا عقیده چې د مرګ بعد حساب و کتاب نسته، که د انسان دا عقیده چې د مرګ بعد زه د هیڅ حالاتو سره نه مخامخ کیږم، بیا خو انسان چې په دنیا کې څه کوي هغه دی وکړي. بیا خو آزاده زندگی ده، لکه عام قومونه چې آزاده زندگی کوي بیا دې آزاده زندگی وکړي. لیکن که دا عقیده سته چې وروسته حساب و کتاب سته، که دا عقیده ده چې یو ورځ به مرم او یو ورځ به د دې دنیا څخه رخصتېږم او یو ورځ به راباندې راځي چې د خپل رب و حضور ته به پیښېږم او د دنیا د ټولو کړو حساب و کتاب به پیښوم، بیا خو د انسان بدبختی ده، د انسان کم قسمتی ده چې بیا انسان په دنیا کې آزاد زندگی تیری، د دنیا د معمولی لذت او د دنیا د معمولی ګټې په خاطر خپل ځان د جهنم د عذابونو سره مخامخ کوي. چې کله جهنميان ډیره زندگی په هغه د جهنم په کوټو کې تیر کړي، نه بیا به د هغې په خپل مابین کې دا سوچ و فکر سي چې په دنیا کې چې کله پر موږ باندې خبره اسانه کېدله او په دنیا کې به موږ یو مشکل د ځان د پاره حل کاوه، نو د هغه مشکل د حل اسانه لار دا وه چې پر هغه مشکلاتو به موږ یو څه صبر وکړي، ځکه الصبر مفتاح الفرج، د هر مشکل کلی، د هر مشکل د خلاصون ذریعه الله تعالی صبر ته جوړه کړې. نو تاسو راسئ د جهنم پر دې عذابونو باندې به موږ صبر وکړو، نه بیا به هغه جهنمیان په هغې کوټو کې د جهنم زر کاله د صبر په شکل باندې د خولې سره غږ نه رابل چې د صبر په ذریعه به پر موږ باندې دا حالات آسان نسی، لیکن زر کاله بعد به هم د دې په عذابونو کې وزره کمی نه راسي. بیا به سره ناری کی قرآن کریم وایي دی وایي سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، دا خو که جزع و فزع کوو، که ژړا و بغارې کوو او که صبر کوو، که په هر شکل برداشت کوو، ما لنا من محیص، نن زموږ دپاره خلاصون نسته. نه بیا به په چیغو باندې د کوټو سره ووسي او بیا به فریاد کوي او چیغې به کوي او فریاد او چیغې به څومره زمانه روانوي. پیغمبر علیه السلام وایي زر کاله به روانوي، چونکې الله تعالی د دوی سره کلام نه کوي. الله تعالی به د جبرائیل څخه پوښتنه کوي، ورته څه غواړي؟ حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي الله تا ته د ټولو سره معلومه ده چې هغوی تږي دي، د ګرمۍ څخه سوځلي دي او بدنونه د جهنم سکاره ګرځېدلي دي، ستاسو د اوبو د بارانو د یخې هوا طلب کوي. د دې په دې مطالبه باندې به د جهنمو پر سر باندې سره وریځ راس او جهنميان به ډېر ورته په تمه وي چې اوس به د دې وریځ څخه پر موږ باندې یخه هوا او یخې اوبه راځي.
لیکن الله تعالی په خپل قهر سره د هغې ورید څه پر دوی باندې داسې لړمان راوورئ چې د هر یو بدنه به د خچرې غوندي او چې کله هر لړم پر دې بدن باندې په نیش باندې وي 1000 کاله به د هغې د درد د سفر له اوړي بیا به دوی په دې دردونو په دې تکلیفونو کې 1000 کاله زندگی نوره تیروي چې کله د هغې 1000 کاله بعد درد آرام نو بیا به په خود کې راسي په هوش کې به راسي او بیا به حواس کار شروع کی بیا به چیغې د الله تعالی پر نامه باندې روانه کی الله تعالی به جبرائیل ته وایي اوس بیا څه غواړي حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته دا کم قسمت قوم دی اوس بیا اوبه غواړي دا تږي دي دا ستړي دي الله دا جهنمونو کې سوځل سوي انسانان دي الله تعالی به بیا د جهنمو پر سر باندې تور ورېځ راولي او په تور ورېځ کې عام تور باران نو دی به د باران ته او د ورېځې ته ډېر زیات په تمه وي چې اوس به پر موږ باندې باران راځي او پر موږ باندې به ورېځ راځي لیکن الله تعالی دومره په قهر کې دی الله تعالی دومره په جلال کې دی چې الله تعالی به د هغې ورېځ پر دوی باندې ماران راوورئ چې د هر مار شکل به د بختي وشانو مثلي او هر مار چې دی په نیش وي 1000 کاله بعد به بیا دی 1000 کاله پر لکړي الله تعالی قرآن کریم کې څه وایي زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون یو عذاب پر بل سربیره یو پر بل سربیره یو پر بل سربیره ولې الله تعالی ور سره کوي بما كانوا يفسدون په دنیا کې د څه د فساد زندگی تیر کړه نو ځکه جهنم دا د الله تعالی قید خانه ده او قید خانه د الله تعالی د شان قید خانه ده د الله تعالی په ذات کې چې څومره عظمت دی د الله تعالی په قید خانه کې د غومره عظمت دی که یو طرف ته د الله تعالی مېمخانه جنت ته د هغې نعمتونه د انسان د عقل په احاطه کې نه راځي د هغه رقم الله تعالی ډېر قهار ذات دی د هغې چې کومه قید خانه ده د هغې بیا تکلیفونه او عذابونه د انسان په دماغ کې نه راځي ځکه الله تعالی وایي لا يعذبه احد من العالمین هلته زه داسې عذاب ورکوم چې زما غوندې عذاب په دې عالم کې نسته ولا يوثق وثاقه احد التداس محکم دی په زنجیرونو کې تړل کیږي چې د هغې مثل تړل بیا په دې کائناتو کې نسته نو ځکه د الله تعالی د طرفه د انسان د سزا دپاره د انسان د جرم په خاطر الله تعالی د جهنم قید خانه انسان له تیاره کړې ده لیکن د هغې قید خانې څخه د عذاب د نجات غوښتلو د هغې قید خانې څخه د ازادۍ دپاره او د هغې قید خانې څخه د ځان ازادولو دپاره چې کومې مبارکې ورځې زر ما او ستا نن په نصیب دي او چې کوم مبارک مازدیګرونه دي او چې کوم مبارک عبادتونه دي او چې کوم مبارک روژه ماتونه دي زما په خدای قسم په کال 12 میاشته کې پر ما او تا داسې ورځې نه راځي بیا خاص په دې ورځو کې چې د نن مازدیګر په کوم شکل ورځ ده چې نن مازدیګر الله تعالی په څومره اسانه طریقه باندې انسان د جهنم څخه آزادوي او نن مازدیګر الله تعالی د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې په دې ټوله فضا د اسمانو کې اعلانونه کوي او 14 طبقه ملائکې د دې اعلانونو اورېدنه کوي او ټوله کائنات منتظر دي چې نن د اسمان په فضا کې د جهنم ازادي د چا سکیږي د چا ازادي د جهنم سکیږي ځکه جبرائیل علیه السلام نن په خپل اعلان کوي د سړي نوم اخی د پلار نوم اخی ان فلان ابن فلان قد عتق من النار نن پلانکی د پلانکی زوی د جهنم څخه آزاد او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې مبارک شپو کې په دې مبارک میاشت کې او په دې مبارک مازدیګرو کې انسانانو ته د جهنم څخه د ازادۍ ډېر تاکید کړی دی چې تاسو به د جهنم څخه ازادي غواړئ نن د الله تعالی حضور کې د خپل ځان آزادول د جهنم څخه نن د الله تعالی په حضور کې د خپل قریبانو د جهنم څخه ازادي نن د الله تعالی په حضور کې د خپل بچانو ازادي نن د الله تعالی په حضور کې د خپل کورنۍ انسانانو ازادي د جهنم څخه د ننواتې په شکل د خپل رب سره صلح کول د ننواتې په شکل د خپل رب سره جوړ کول او د خپل رب ته خپل عاجزي پیښول او خپل رب ته پر خپل اعمالو باندې پښیماني پیښول او د هغې څخه وروسته د خپل نوم په هغه لشتونو کې لیکل چې کوم لشتونه نن ملایکو ته د هغې آزاد سو انسانانو ورکول کېږي چې دا د جهنم څخه آزاد سوي خلک په نن مازدیګرونو کې د جهنم څخه ازادي پر څه باندې ده ازادي پر 2 شیه باندې ده ازادي یو پر پښیماني باندې ده ازادي یو پر وعده باندې ده بس
چې کم سړی په دې محفل کې ناست دی، په دې زړه کې دا پښیماني ښکاره کړه چې الله زما سره څومره ګناه ده او ما څنګه زندگی تیره کړه او زما سره څنګه ګناه وسوه، یا الله زه پر دې ګناه باندې پښیمانه یم. او په دې زړه کې دا فیصله وکړه چې الله چې زما وسوسي په مستقبل کې بیا زه دا ګناه نه کوم. دا هغه مبارک ورځې دي، دا هغه مبارک ساعات دي، دا هغه مبارک غړي دي چې په خدای قسم په داغه ناسته په داغه محفل صرف په دې د زړه په پښیماني د زړه په وعده باندې الله تعالی د نوم په آزاد سو د جهنم کې لیکي چې دا سړی زما د طرفه د جهنم څخه آزاد. نو ازادي نن په پښیماني باندې ده چې کومه ګناه د سړی سوي پر هغه ګناه باندې سړی پښیماني وکړي، پر هغه ګناه باندې الله تعالی ته د ژړا او د پښیمانه په شکل باندې کښیني، پر هغه ګناه باندې سړی الله تعالی ته زګیروي وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل انین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. حدیث قدسی دی، الله تعالی وایي چې کوم ګناهګار زګیروي کوي او د ژړا په شکل خپل رب ته خپل عاجزي پیښوي، الله تعالی وایي دغه د ګناهګار زګیروي احب الی من زجل المسبحین. چې کوم څوک سبحان الله وایي، صلات تسبیح کوي، او چې کوم څوک عبادت کوي او نفلونه کوي او پر لمانځه باندې ولاړ دي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی ته د دې ګناهګار زګیروي د هغې در صلات تسبیح او در سبحان الله هم ډېر محبوب او خوند ورکوي. ځکه نن معافي هغې په پښیماني باندې کېږي چې د تیرو ګناهو څخه پښیماني کول او په مستقبل کې چې کومه زندگی را روانه ده د خپل رب سره وعده کول چې آینده کې به زه بیا دې ګناه له نه ورځم. لیکن په مستقبل کې چونکې د انسان زندگی د نفس او د شیطان سره ده او نفس او شیطان پر یو قدم باندې سړی نه پرېږدي، پر هر قدم سړی راګرځي. نو که د نفس او شیطان په دوکه کې سړی بیا په ګناه کې راسي بیا پښیماني کول، که چیرې بیا په ګناه کې راسي بیا پښیماني کول، که بیا په گناه کې راسي بیا پښیماني کول. ځکه الله تعالی وایي ان درگاه ما درگاه نومیدی نیست، د الله تعالی دربار د نومیدۍ دربار نه دی. 100 بار اگر توبه شکستی باز که 100 واره هم در سماته سو بیا الله ته توبه وکړه. نو نن دا د مغفرت ورځې دي او د مغفرت حالات دي او د مغفرت اوقات دي او د مغفرت غړي دي او د مغفرت غوښتنه او د مغفرت طلب دا نن په پښیماني باندې ده او نن په توبه باندې ده. لیکن زموږ پر حال دی الله تعالی رحم وکي چې کله حالاتو ته ګورو د روژې د رحمت عشره تېره سوه، زموږ زندگی چې څنګه روانه وه هغسې روانه وه. دې چند نیک وخته انسانانو ته مه ګورئ چې هغوی جوماتونو کې ځان را رسوي، هغې د شپې عبادتونه کوي او د ورځې روژې دي یا اعتکافونه دي. تاسو زما او ستا د ښار عامه فضا ته وګوره چې کله شپې د مغفرت را نږدې کېږي، چې کله شپې د جهنم څخه د ازادۍ را کېږي، د هغې په مقابل کې د انسانانو سرکشي نوره زیاتېږي، د هغې په مقابل کې د انسانانو سرکشي نوره زیاتېږي. د رحمت په عشره کې ګناه روانه وه او چې کله الله تعالی مغفرت راستوي د مغفرت عشره ما او تا په ګناه ولړله، او اوس د عتق من النار عشره ده او په دې کې زما او ستا سرکشي در هغه حده پورې ورسېدله چې هغې ټول حدود د سرکشۍ ما او تا پار کړو. نو زما او ستا مغفرت به څنګه وسي، زما او ستا ازادي به د جهنم څخه څنګه وسي، او زما او ستا صلح او زما او ستا جوړه به زما او ستا د رب سره څنګه وسي. بعضې کم نصیبه انسانان دي ظاهرا خو لاږ د دیندارۍ په ترتیباتو کې ځان راولي، لیکن دې ته انتظار دی چې څنګه به د اختر شپه راځي. بیا چې په روژه کې د څومره تصوف کړی دی، په روژه کې چې د څومره عبادت کړی دی، په روژه کې چې د څومره صوفیګرت کړی دی، نو د اختر په شپه به هغوی ټوله په سیند باندې په سیلاب لاهو کوي، هغوی به ټوله په خارو باندې لړی. بیا به د اختر په شپه باندې دی هغه ټوله کارونه کوي چې پر هغه عباداتو ټولو باندې اوبه تېرې سي. نن زما او ستا پر دې قوم باندې د اختر شپې را روانې دي. تاسو ګورئ چې نوجوانان یې په کومو میلو تماشو کې تېروي. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کم چاته الله تعالی د 50 شپو عبادت ورکړي وجبت له الجنه، الله تعالی جنت ورله واجب کوي. د کوچني اختر شپه الله تعالی چاته په عبادت کې ور نصیب کړه، د لوی اختر شپه چاته الله تعالی عبادت ور نصیب کوي. یوم ترویه چې د 8 ورځ ده او یوم العرفه چې د عرفات شپه ده او لیلة شعبان چې 15 دی، د دې 50 شپو عبادت که الله تعالی چاته ور نصیب کړي. صحیح ابن حبان کې حدیث دی چې وجبت له الجنه، الله تعالی جنت ورله واجب کړي په دې شپه باندې چې په کومو شپو باندې زما او ستا دپاره جنت واجبېږي.
او چې کم شپې زما استاد د جنت د پیدا کولو ذریعه ګرځي د نن سما او ته بیا اراده ورته لرو چې هغه شپه به ما او ته په کومو ګناو په کومو فسادونو په کومو خرافاتو کې تیرو. او بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کم چاته الله تعالی د 2 شپو عبادت ورکړي، یو د کشنی اختر د شپې عبادت یې ورکړي او د شپې په عبادت کې تیر کړي. زه تاسو ته وایم چې نور عبادت مشوروي، نه ټوله شپه ذکرونه کوئ، نه ټوله شپه تلاوت کوئ، د خدای په خاطر د خپل بچان د دې ګناونو د دې بازارونو د دې خرافاتو سره وګرځوئ، بس دغه ستاسو عبادت دی. د ماخستن لمونځ په ښه شکل په جماعت باندې وکړئ، د سهار لمونځ راسئ په ښه شکل په جماعت باندې وکړئ، الله تعالی ټوله شپه په عبادت کې در باندې تېره کړه. لیکن که تا ټوله شپه د بازار په میلو کې تېره کړه او ټوله شپه دې د بازار په منډو ترنډو کې تېره کړه او ټوله شپه دې د بازار په ښار کې په فسقو په فساد کې تېره کړه، بیا به څه تورې خارې ته د سهار لمونځ په جماعتو کې. په دې خاطر پیغمبر علیه السلام وایي چې کم چاته د دې 2 اخترو د شپو عبادت الله تعالی ور نصیب کړي نو لم یمت قلبه حين تموت القلوب، بیا په هغه ورځ الله تعالی د زړه نه وژني چې په کوم ورځ به د انسانانو زړونه مړوي او د قیامت د عذاب سره به مخامخ. نو ما درته ویل چې بعضې نوجوانان په روژه کې هغې لږ د عبادت شکل جوړ کړي، لیکن هغې غریب یا ټوله شپه اوس بیا اختر ته منتظر دی چې د اختر شپه به راځي او د اختر په شپه به زما د ټولو عباداتو او زما د ټولو زندګۍ او زما د ټولو د روژو قصاد دا به زه د اختر په شپه باندې کاږم. نو که دغه حالات بیا خو زموږ توبه نه ده په نصیب سوې، ځکه توبه کې یو شرط دا دی چې ګناه به دې پرېښي، موږ په 1 عشره کې نه پرېښول. توبه کې دا شرط ولې چې پر تیره به پښیماني کوي، موږ پر هغه 1 زره پښیماني نه ده کړې. او توبه کې دا شرط دی چې په مستقبل کې به د خپل رب سره وعده کوي چې بیا زه نه کوم، لیکن زه د اختر شپې ته اوس لا په انتظار یم. نو بیا خو زما او ستا توبه نه ده سوې، او چې د کوم چا توبه نه یې سوې د هغې ازادي د جهنم څخه نه ده سوې. بیا خو ما او تا هغه بدبخته انسانان جوړ نه یو چې د روژې میاشت هم راباندې تېره سوه، د رحمت څخه فارغ وو، د مغفرت څخه فارغ وو، یو د عتق من النار 10 راته پاته وه، هغه هم راسه ولاړه. نو ما درته ویله چې بعضې اوقات الله تعالی داسې انسان ته د موقع په شکل په لاس ورکوي او د انسان د دانایي علامه دی چې هغه اوقات د سړي څه دغسې تیر نه سي. ما درته ویل چې بعضې نوجوانان لکه اوس هم درته ویل کله کله خو د ده سپینه خولۍ هم پر سر او کله کله د ده په دې مخ باندې لږ ژر هم ښکاره سي او دی همیشه په جماعتونو کې حاضریږي. ډېر نیکبخته عمل دی چې لیکن نیکبختي په دې کې ده چې پر دې عمل باندې دی استقامت وکړي. لیکن که دی صرف د اختر د شپې په انتظار دی بیا خو دا نیکبختي نه ده، بیا خو د دې انسان دپاره دا یو قسم د الله تعالی سره د توبې مذاق و مسخرې دي. ځکه مسخرې توبه دې ته ویل کېدل چې تا به ګناه هم پرېښي، او توبه دې ته ویل کېږي چې پر تېره هم پښیماني کوي، او توبه دې ته ویل کېږي چې په مستقبل کې به د الله سره د نه کولو فیصله کوي. لیکن چونکې تا د الله تعالی سره د نه کولو فیصله نه ده کړې، د 3 ورځو په سپینه خولۍ باندې او د 100 ژیرې په ویښتانو باندې او د 5 ورځو په جماعت باندې په دې باندې توبه نه راځي، دا د الله تعالی سره مذاق دی. نو توبه هغه عزم غواړي، توبه مستقبله پختګي غواړي. زه ډېر ځله تاسو وایم چې دا زموږ علاقو ته مه ګورئ. نن د عامو مسلمانانو څه حال دی، نن د عامو مسلمانانو د بچانو څه حال دی. زه کله کله د یو خبرې تذکره کوم چې یو څو ورځې مخکې یو ملګري ماته یو خبره وکړه چې کومه خبره د ماته کوله زما د خدای په ذات قسم چې د دې خبرې در دې پایه پورې زما زړه درد کاوه، چې کومه خبره د ماته ختموله په خدای قسم در هغه وخته پورې زما سترګو اوښکې تویولې چې نن د مسلمانانو بچي په عامو ښارو کې چې کوم خلک آزاد زندگی تیری او د بچانې تعلیم یافته ګرځولي دي او بچانې په تعلیمونو کې فعالي خلک دي، نن د هغې د بچانو ورځ شپه پر گیمونو باندې تیریږي چې هغه څنګه گیم دی چې د یهودو نصاراو د طرفه د بچی به 6 غنټې ورته ناست دي. هغې ما ته وایي چې هغې په ټکونو باندې کېږي، په توپکانو په ټکونو په وارې باندې، لیکن 6 غنټې بعد دی دا گیم ګټي. د هغې اخره نتیجه به دا وي چې ده ته د بیت الله تصویر راښکاره کېږي، دی به د بیت الله پر دیوال باندې واره کړي او د بیت الله دیوال به سره دړې وړې کړي، بیا د ګیم وګاټي. دا د مسلمان د بچانو حال دی
چې دی په میلو تماشو باندې د بیت الله پر دیوالونو باندې واري کوي او دی بیت الله دیوالونه زلالوزي او دی د بیت الله دړې وړې کوي. زه خدا وایم چې الله تعالی دې هغه لاسونه مات کی، الله تعالی دې هغه ګوتې ټوکړه ټوکړه کی، الله تعالی دې هغه سترګې ړندې کی، الله تعالی دې هغه بدن د جهنم سکاره کی چې کم بدن پر بیت الله باندې واره کوي، یا د گیم په شکل باندې کوي، یا د میلې په شکل کوي، یا د تماشې په شکل کوي، یا قصدن ور باندې کوي، یا سهوا ور باندې کوي. الله تعالی دې هغه انسانان د جهنم سکاره کی. نن بیت الله دا حالانکه د حضرت جابر رضی الله عنه روایت ده چې تیرو قومونو د بیت الله سره بے وفایي روانه کړه، الله تعالی دې بیت الله ته ژبه ورکړه، الله تعالی دې بیت الله ته شونډان ورکړو او هغه بیت الله د دې قومونو شکایت د خپل رب په حضور کې پیش کړي چې الله دا قومونه زموږ سره بے وفایي کوي، یا الله دا قوم زما سره بے وفا دی، زما طرف ته ناراضي، او دا قوم زما سره مینه نه لري او د مینې بجای زما سره بغض او عناد کوي. نو الله تعالی بیت الله ته وایي چې بیت الله ته په آرام او بې غمه اوسه، زه به د دې قومونو بجای داسې قومونه پیدا کړم چې هغوی به ستاسو سره مینه کوي او ستا طرف ته به راغلي او پر تا باندې به راګرځي او ستا سره به داسې محبت کوي لکه یو کوتره چې د خپلې ځالې او د هغوی و طرف ته راغلي. نو په دې شکل بیا بیت الله آرامیږي. نن ستاسو څه خیال دی؟ نن به بیت الله د الله تعالی حضور کې شکایت نه لري چې د مسلمانانو بچي په گیمونو کې بیت الله په ګولیو باندې ولي، او د مسلمانانو د بچانو گیمونه او د مسلمانانو د بچانو میلې او تماشې نن پر بیت الله باندې کیږي. آیا نن به بیت الله د الله تعالی په حضور کې څه وویلا نه کوي؟ آیا نن به بیت الله د الله تعالی په حضور کې څه فریاد نه لري؟ آیا نن به بیت الله د الله تعالی په حضور کې څه شکایت نه پیښوي؟ حالانکه بیت الله زموږ د پاره الله تعالی هغه ځای ګرځولې ده. زموږ اکابر د بیت الله متعلق څه وایي؟ حضرت سعید بن مسیب تابعی دی، ډېر لوی بزرګ دی. هغه وایي چې یو سړی بیت الله ته ورسي، صرف د بیت الله ته وګوري، د ایمان او د تصدیق په نیت باندې چې دا د الله تعالی کور دی، د الله تعالی پر دې کور باندې زما ایمان دی، زما یقین دی. الله تعالی د دې صرف کتلو په خاطر باندې دا بنده د ګناه څخه داسې صفا کوي که یوم ولدت امه، لکه د مور څه چې الله تعالی بیت الله ته داسې قدر او احترام ورکړی دی. حضرت عطا رحمه الله لیکي چې یو سړی کله بیت الله ته ورسي، صرف بیت الله ته وګوري، بیا که یو سړی په خپل کور کې ټوله شپه پر عبادت ولاړ دی، که یو سړی د ورځې ټوله ورځ په روژه کې ده او د روژې په حالت کې ټوله ورځ پر آس باندې سپور په جهاد کې دی او د جهاد په حالت کې الله تعالی ته رجوع کوونکی انسان دی، الله تعالی پر دې عبادت باندې دته دومره اجر نه ورکوي لکه یو سړی چې صرف د بیت الله په حرم کې بیت الله ته ګوري، چې پر هغې باندې الله تعالی دې بنده ته څومره ثواب او څومره عبادت ورکوي، پر دې باندې الله تعالی نه ورکوي. حضرت طاووس رحمه الله لیکي، لوی تابعی دی او لوی امام دی. هغه وی بیت الله ته کتل د ورځې در روژه، د شپې در عبادت، د مجاهدینو در جهاد او در هر قسمه لوی عباداتو ډیر ثواب لري چې سړی په ایمان او په یقین باندې صرف بیت الله ته ګوري. نو نن د مسلمان نسل او د مسلمانانو د بچانو وفا د هغې سره کمه ده چې د یهودو نصاراو په مکر باندې، د یهودو نصاراو په پرې باندې نن د مسلمانانو د بچانو د زړو سره د بیت الله عزت وواته، نن د مسلمانانو د زړو سره د بیت الله قدر وواته، نن د مسلمانانو بچانو بله تماشا او میله ور باندې ودرېده، دی پر بیت الله باندې وارې کوي او بیت الله ښکار جوړه کړې ده او د ده ګټنه په دې شکل ده چې دی اخرنی وار پر بیت الله باندې. نن به بیت الله څنګه شکایت نه لري؟ نن د بیت الله شکایت هغه دی چې هغه بیت الله نن څوک ځان ته نه پرېږدي، وایي ما ته به نه راځئ. نن په بیت الله کې خاموشي ده. تاسو د تیر کال د دې ورځو فکر وکړئ چې تیر کال په دې ورځو کې پر بیت الله څه حالت، چې د دنیا انسانان پر بیت الله راګرځېدو او د دنیا انسانانو چیغې ولې، په خدای قسم د بیت الله انوارات د الله تعالی در عرش سره مشتل، لیکن نن بیت الله خاموشه ده. نن بیت الله کې څوک تراوه نشي کولی، نن ملتزم ته څوک نشي نږدې کېدلی، نن حجر اسود په شکایت دی، په خدای قسم نن د الله حتیم په ژړا دی.
د چا د لاسه؟ د مسلمانانو د بچانو د لاسه، د مسلمانانو د بدعملۍ د لاسه، د مسلمانانو د بېوفایۍ د لاسه. چې نن د روژې مبارکې ورځې دي او د تراویحو د عباداتو شپې دي او د مسلمانانو بچي هغې د ځان دپاره کیلو تماشه بیت الله جوړه کړې ده. نن د پیغمبر علیه صلات وسلام د روضې سلام ته څوک نشي ورتلی. څومره لویه کم قسمتي ده پر امت مسلمه باندې، څومره لویه بدبختي ده، لیکن د امت مسلمه بچان تر اوسه پورې په دې باندې نه پوهېږي. نو ځکه د روژې مبارکې ورځې دي د الله تعالی د عباداتو ورځې دي او الله تعالی ته د رجوع کولو ورځې دي، الله تعالی ته د توبې کولو ورځې دي. او ای خلکو موږ او تاسو ته یوه ورځ یا دوې ورځې یا درې ورځې را پاته دي. دا هغه اخرنۍ ورځې دي د الله تعالی د عتق موقع ده او د الله تعالی د عتق سیزن دی او د الله تعالی د رحم دورانیه ده او د الله تعالی د جوش او د رحمت هغه دوران دی. که یو څوک په نن ورځو کې د خپل ځان پښیماني خپل رب ته ښکاره کړي، بیا خو د الله تعالی د رحمت نن داسې په جوش کې دی چې زما د خدای په ذات قسم چې صرف د زړه په پښیماني باندې د انسان د ټولې زندګۍ در ګناهونه ورتېرېږي. لیکن د ځانه څه بدبخته انسانان، د ځانه څه کم قسمته انسانان باید موږ جوړ نه کړو چې ما درته ویل ټوله روژه تېره سوه، د هغې ورځې تېرې سوې، د هغې عشرې تېرې سوې، د هغې د مغفرت زمانې تېرې سوې، لیکن زما او ستا ورځ هم په ګناه کې ده، زما او ستا شپه هم په ګناه کې ده. نه په رحمت باندې پوهېږو، نه په مغفرت پوهېږو، نه د الله تعالی په عتق پوهېږو، نه د هغې فکر را سره دی، نه د هغې احساس را سره دی. دا خو زما او ستا د زندګۍ کم قسمتي ده. نو د خدای په خاطر د کم قسمتۍ څه ځان وګورئ او د دې ورځو په قدر باندې ځان پوه کړئ او دا یوه ورځ دوې ورځې په عبادت کې تېرې کړئ او د الله تعالی سره روغه وکړئ، د الله تعالی سره صلح وکړئ، الله تعالی ته پښیمانه سئ او پر خپلو ګناهونو باندې پښیمانه او خپل بچان دې ته متوجه کړئ، د خپل کور انسانان دې ته متوجه کړئ او د خپل کور ماحول په دې ورځو کې پر عبادت باندې راولئ. تاسو به ډېر نیکبخته یاست چې ستاسو د ګردې کورنۍ د جهنم څخه ازادي د الله تعالی د طرفه اعلان سي. نو الله تعالی دې دا څو ورځې قبول کړي، الله تعالی دې روژې قبول کړي، الله تعالی دې د توبې کښلو توفیق راکړي، الله تعالی دې مې ژړاوي عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړي، الله تعالی دې نن د مازدیګر په وخت کې په نورو مازدیګرونو کې زموږ ازادي د جهنم څخه اعلان کړي. الله تعالی دې هغه لشت زموږ در دماغو راورسوي چې کوم لشت کې د آزاد سو خلکو نمونه لیکلي دي او الله دې په خپل فضل سره زموږ نمونه در هغه لشت ته ورسوي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.